سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. په تخار کې یوې مور خپل دوه ماشومان چې د 4 او 7 کلونو ووژل. د تخار د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې مدیر حامد سنګزی وایي دغه پیښه تېره شپه د رستاق ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د کورنیو تاوتریخوالو له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا یاده مېرمن د پولیسو له لوري نیول شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. سکاټ میلر تېره ورځ له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا جګړه طالبان هم نشي ګټلی. د نوموړي په باور اوس هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارو ته پام ډیر شي. په غزني کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 14 طالبان وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. دغه عملیات تېره ورځ له غزني ښار سربیره د مقر، اندړ او آبند ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د غزني د والي ویاند وایي په وژل شویو کسانو کې غزني ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال والي او د سرې قطعې پوځي مسؤل هم شامل دي. د هرات په اسلام کلا بندر کې د اوبلن ګازو د یو ټانکر د چاودنې له امله 15 کسان ټپیان شول. په هرات کې خبري سرچینې وایي دغه ټانکر چې ایران پورې اړوند و تېره شپه نږدې 8 بجې هغه مهال وچاودېد چې یو مستري پکې کار کاوه. له دې سره سم تېر ماښام شاوخوا 6 بجې د کابل ښار د 5مې امنیتي حوزې اړوند په سپین کلي څلور لار کې د دوو پرلپسې چاودنو له امله 4 پولیسان هم ټپیان شوي دي. کرنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستان ته د افغانستان د مڼو صادرات د هغه هیواد له لوري بند شوي دي. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې پاکستان د هغو مڼو مخه نیولې چې د افغانستان د مڼو په نامه هغه هیواد ته لیږدول کېدل. دغه وزارت همداراز وایي چې د کورنیو مڼو صادروونکو ته تصدیق پاڼې ورکوي څو پاکستاني مسؤلین د مڼو د صادرولو پر مهال ورته ستونزې جوړې نه کړي. او په هلمند کې زرګونو کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو او کوچیانو ته د حیواني خوراکي توکو د ویش لړۍ تېره ورځ پیل شوه. د هلمند سیمه ییز مسؤلین وایي په دې لړ کې به 14,000 هغه کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړل شي چې د کوکنارو پر ځای نور خوراکي توکي کري او نږدې 18,000 هغه کوچیانو ته د څارویو لپاره حیواني خوراکي توکي ورکړل شي چې د وچکالیو له امله یې مالداري له ستونزو سره مخ کړې ده. له دې سره سم د هلمند کوچیان وایي دمګړی دغه ډول مرستو ته ډیره اړتیا لري ځکه څړځایونه یې غصب شوي او همداراز وچکالیو مالداریو ته زیان اړولی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.